ښه شئ. وخت مو په خیر. سعید څاپی یم، د افغانستان د الکترونیکي زده کړو د ژورنالیزم د برخې استاد. نن زموږ د ژورنالیزم د برخې اووم درس دی. د ننني درس موضوع مو ده ژورنالیستیک ژانرونه. ژانر قالب، چوکاټ، جوړښت ته ویل کېږي. په دې کې موږ خپله لیکنه، تبصره، خبر راپور، مرکه او یا هم نور هغه شی چې موږ چمتو کوو په دې کې ځای په ځای کوو. همدغه چې موږ خپله مرکه شی څنګه ځای په ځای کوو، همدغه جوړښت ته ژانر ویل کېږي. ژورنالیستیک ژانرونه په مختلفو برخو باندې ویشل شوي دي، خو موږ یې په لویه کچه په درې برخو ویشو: خبري ژانرونه، تحلیلي ژانرونه، ادبي تبلیغي ژانرونه. ادبي، تبلیغي او تحلیلي ژانرونه یې وروسته وایو. زموږ لومړنۍ موضوع خبري ژانرونه دي. خبري ژانرونه د خبرول چې دي دا د ژورنالیزم مهم اصل ګڼل کېږي. په دغه خبري ژانرونو کې خبري ژانرونه چې دي بیا موږ په درې برخو ویشو چې خبر دی، راپور دی او مرکه ده. لکه څرنګه چې خبر د خبري ژانرونو لومړۍ برخه ده، همدغسې دا د دوه وروستیو برخو لپاره راپور او مرکې لپاره یوه پیلامه هم ګڼل کېږي. کله چې یوه موضوع رامنځته شي، یوه پیښه رامنځته شي او خبریال ترې خلک خبر کړي، د همدغې پیښې په اړه چې خلک خبر شولو، موضوع په اړه چې خلک خبر شو، وروسته بیا راپور او مرکه جوړېدی شي. که خبر نه وي، څوک نه وي خبر شوي، نو راپور او مرکه تر هغې نشي جوړېدلی. د خبري ژانرونو لپاره مهم اصل خبر دی. خبر دی چې کله خبر رامنځته شي، کله چې د یوې پیښې یا موضوع څخه خلک خبر شي، بیا پرې وروسته مرکه او راپور ترسره کیدی شي. تر هغې چې خبر نه وي رامنځته شوی، راپور او مرکه نشي رامنځته کیدلی. خبري ژانرونه په درې برخو ویشل شوي دي: خبر، راپور، مرکه. خبر د دغه وروستیو دوه برخو لپاره، راپور او مرکې لپاره یوه پیلامه ګڼل کېږي. پیلامه داسې ګڼل کېږي کله چې یوې پیښې یا موضوع په اړه خلک خبر شي، وروسته پرې راپور او مرکه جوړېدی شي. تر هغې نشي جوړېدی چې خبر نه وي رامنځته شوی. ځکه خبر د ژورنالیزم مهم اصل ګڼل کېږي. خبر لپاره زیات تعریفونه شوي. څوک د یوې پیښې بیان بولي، څوک تازه او دقیق پیښو او موضوعاتو خپرول بولي. همداسې ډېر زیات تعریفونه ورته شوي دي. خو یو ښه تعریف چې ما اورېدلی دی، هغه د استاد میرعزیز احمد پانوس ورته کړی دی، چې هغه وایي د یوې پیښې د خبري توکو ته د ارزښت ورکولو هغه بهیر یا جریان چې د خپرونکو ګټې او د اورېدونکو اړتیاوې پکې په نظر کې نیول شوي وي، خبر بلل کېږي. خبري توکي د یوې پیښې یوه پیښه رامنځته کېږي، همدغې پیښې خبري توکو ته دغه کومې شیان چې په دغه پیښه کې خبري ارزښت ولري، همدغې ته خبري توکي ویل کېږي. دې ته د ارزښت ورکولو بهیر یا جریان یا به د راډیو څخه خپرېږي یا به د تلویزیون یا هم د بلې رسنۍ څخه. همدغه جریان ته چې د خپرونکو ګټې، دغه یوه رسنۍ چې خبرونه، ریپورټونه او نور مطالب خلکو ته وړاندې کوي، ضرور پکې ګټې لري. ګټې هغه چې بیا هر ډول وي، په هغې باندې بحث نه کوو. همدغه ګټې او اورېدونکي چې دغه خبرېدلو ته او چې د روانو حالاتو، پیښو او موضوعاتو څخه خبر شي، دا یوه اړتیا ده. همدغه اړتیا او د خپرونکو ګټو ته خبر ویل کېږي. ګرانو لیدونکو، ننني درس کې مو وویل چې ژورنالیستیک ژانرونه په ډېرو برخو ویشل شوي دي، خو موږ یې په لویه کچه په درې برخو ویشو: خبري ژانرونه، تحلیلي ژانرونه، ادبي او تبلیغي ژانرونه. لومړی مو چې خبري ژانرونه وویل چې دغه خبري ژانرونه په درې برخو ویشل شوي دي: خبر، راپور، مرکه. خبر د راپور او مرکې لپاره یوه پیلامه ده. کله چې یو خبر رامنځته شي، وروسته یې راپور او مرکه ترسره کیدی شي. نو په آینده درس کې به موږ د خبر په ډولونو، جوړښت، چې خبر څنګه جوړولی شو او خبري توکي څه شی دي، په دې باندې غږېږو. له تاسو ټولو مننه چې دغه ویډیو مو تر پایه وکتله.